ان شاء الله ډیر زر به مونږ د دلیپ کمار صاحب په باره کې د بدرمنیر ویلفیر ارګنایزیشن نه دا پروګرام کوو د دلیپ کمار صاحب په باره کې. دا دغه خبره ده چې لکه د هغه په وفات مونږ ډېر دا تقریبا د انډیا انډسټري چې کوم وه هغه بالکل بیکاره شوه. نو دا ډېره د اعزاز خبره ده چونکې هغه وخت بدر صاحب د فلم په شوټینګ باندې مو او ټولې کپړې مپړې یې څښاوې. هغه شوټینګ دوران کې کوم د هغه کې ګیټ اپ و هغې کې دلیپ کمار صاحب ورسره تر غاړه ته ډېر موډي خبرې بیا وشوې. جی دا وخت ما سره د پښتونو سی او محمد جاوید یوسفزی صاحب ناست دي دې سره هم خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دي؟ خیر جی الحمد. دلیپ کمار صاحب په حواله باندې سوال غواړی هم وفات شو. دلیپ کمار صاحب خو ډېر لوی اداکار او ډېر لیجنډ او ډېر لوی نوم و د تقریبا لکه مونږ فخر کوو چې زموږ د پاکستان او یوسف خان د هغه خپل نوم د پېښور و زموږ فخر و او یو ډېره دا دغه خبره ده چې لکه د هغه په وفات مونږ ډېر دا تقریبا د انډیا انډسټري چې کوم وه هغه بالکل بیکاره شوه. خو بدرمنیر چونکې هغه ته هم دا یو اعزاز میلاو شوی د دلیپ کمار هغه اعزاز چې کوم هغه په دوبۍ او میله کې دیدار او دیدن فلم په حواله سره شو نو هغې کې هغه ته دا اعزاز میلاو شوی چې دا د پښتو فلمونو دلیپ کمار دی. دلیپ کمار صاحب د خدای وبخي د بدرمنیر صاحب د خدای وبخي بیا چې کله دلیپ کمار صاحب ته پته ولګېده چې دا څنګه دا اعزاز زما هغه ته میلاو شو بیا هغې خدای وبخي بیا هغې راغلي لاهور ته نو بیا هغه سره بدر صاحب سره میلاو شو هغه له سپیشل راغلی و نو دا ډېره د اعزاز خبره ده چونکې هغه وخت بدر صاحب د فلم په شوټینګ باندې مو او ټولې کپړې مپړې یې څښاوې. هغه شوټینګ دوران کې کوم د هغه کې ګیټ اپ و هغې کې دلیپ کمار صاحب ورسره تر غاړه ته ډېر موډي خبرې بیا وشوې. نو اوس موږ په دې پروګرام کې تاسو تر مخکې جناب وصال خیال صاحب زموږ د خیال محمد پښتو شهنشاه غزل چې کوم دی استاد جناب خیال محمد صاحب د هغې باره کې هم خبره وشوه. انشاءالله ډېر زر به مونږ د دلیپ کمار صاحب په باره کې د بدرمنیر ویلفیر ارګنایزیشن نه دا پروګرام کوو د دلیپ کمار صاحب په باره کې. نو جناب وصال خیال صاحب لکه دې پورې ما ته دغه وکړو چې تاسو پروګرام سیټ کې نو انشاءالله زه به خپل والد صاحب چې کوم دی خیال محمد استاد شهنشاه غزل هغه به هم دې پروګرام کې شرکت کوي. نو دا ډېره د اعزاز خبره ده چې خیال محمد صاحب په دې حال کې مونږ له راځي وصال صاحب زه ډېر شکرګزار یم همیشه چې مونږ کله دې ته دغه کړی نو دي مونږ ساتلی دی اعزاز یې ساتلی دی نو دې ته خراج تحسین پیش کوم. والسلام. جی بالکل تاسو د دې خبره ترې واورېدې دی وی زموږ چې کوم نس پروګرام را روان دی دلیپ کمار په حواله باندې دی ډېر زر به کوي که به وصال خیال هم وي خیر محمد صاحب هم پکې وي نور هنرمندان هم پکې راځي نو دا د نس پروګرام را روان دی خبره ترې وسرو شوې. اوس زموږ دې سره چې کوم دی خپرونه سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان.